الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دير درنو محترمو مسلمانانو خويندو أورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم ترڅو یو بل نوي فقهي مسالې سره تاسو ته وضاحت درکړم. هغه فقهي مسله دا ده چې مسلمانانو مونږ او تاسو استرالیا کې ملبورن ښار کې اوسیږو او هر کال چې د رمضان مبارکه میاشت یا د اختر ورځ رانږدې کیږي، مسلمانانو کې بالخصوص زمونږ او تاسو افغاني ټولنه کې دغه ګنګوسې راخپریږي، خلکو کې تشویش او یو قسم تردد پیدا کیږي چې مونږ چا سره روژه ونیسو، آیا سعودي سره روژه ونیسو یا افغانستان سره روژه ونیسو یا بل هیواد سره روژه ونیسو. بالخصوص چې دلته د ملبورن ښار کې هم مسلمانانو کمیونټي یا ټولنه لویه ده، ځینې تعداد مسلمانان دي چې هغو د خپل هیوادونو د هغه پالیسي پیروي کوي، ځینې مسلمانان داسې دي چې دوی د سعودي د رؤیت پیروي کوي، او موږ او تاسو افغانان هم یو تردد او تشویش کې واقع کېږي چې موږ څه باید وکړو. په دغه اساس باندې زه خو اول دا ویل غواړم چې زموږ او تاسو مسجد د افغانانو اسلامي مرکز او عمر فاروق رضی الله عنه مسجد دغه مسجد پالیسي د پخوانه زما د راتګ نه مخکې او زما د راتګ سره او دین وروسته آینده کې به هم ان شاء الله زموږ د مسجد پالیسي دا ده چې موږ په استرالیا کې میشت اسلامي مراکز تعقیبوو. دلته موږ استرالین نیشنل امام کونسل لرو، بورډ اف امامز وکټوریا لرو، اسلامیک کونسل اف وکټوریا لرو، استرالین فتوا کونسل لرو. زمونږ او تاسو مسجد همیشه د دغه اسلامي مراکزو پیروي کړې په رمضان کې او په اختر کې، او الحمدلله تر اوسه پورې اکثرا د دغه اسلامي مراکزو فتوا د سعودي رؤیت سره او نور اسلامي نړۍ سره برابر راغلی. چیرې شاذ او نادر به یو ځل که چیرې تفاوت راغلی وي، نور همیشه اتفاق هغو سره شوی دی الحمدلله. سږ کال رمضان کې بیا انشاءالله موږ او تاسو د همدغه استرالین فتوا کونسل، استرالین نیشنل امام کونسل، بورډ اف امامز وکټوریا، اسلامیک کونسل اف وکټوریا، دغه زموږ او تاسو اسلامي مراکز دي، او په دغه هیواد کې موږ او تاسو ته د یو اسلامي محکمې او د یو اسلامي حکومت حیثیت لري، نو د دوی په فتوا باندې موږ روژه نیسو، د دوی په فتوا باندې موږ او تاسو اختر کوو. دغه اسلامي مراکز مسلمانانو داسې نه دي چې دوی د خپل ځان نه موږ او تاسو ته مسایل بیانوي. دغه اسلامي مراکزو کې علما دي، 304 مسجد موږ په استرالیا کې لرو، دغه علما دي، دوی ناستې لري د فلکیاتو علماو سره، هغه سازمانونه او هغه ادارې چې فلکیاتو کې کار کوي، ثانیه د سپوږمۍ او د هلال حالت موږ ته بیانوي، هغو سره مجلسونه لري، میټینګونه لري، نو په دغه اساس یو متفقه فیصله راوځي. دا یو مسله شوه چې هغه مسلمان دغه هیواد کې اوسیږي، بالخصوص افغانان، هر افغان ته، هر مسلمان ته لازمه ده چې ځان یو اسلامي مرکز پورې وتړي. هغه مسلمانان چې زموږ د مسجد او اسلامي مرکز مقتدیان دي، راعیت دي، دوی ته پکار ده چې وارداتي فتوا ته نور ونه ګوري. فلانی هیواد کې اختر شو، فلانی هیواد کې روژه شو، فلانی افغانستان کې دا شو، سعودي کې دا شو، فلانی ځای کې دا شو، دغه ټول مسایل پرېږدي مسلمانانو. موږ او تاسو استرالیا کې ژوند کوو، دلته خپل اسلامي مراکز لرو، خپل علما لرو، خپل مساجد لرو. د یو مسلمان په صفت موږ ته دا لازمه ده چې د خپل اسلامي مرکز، د خپل امام، د خپل مسجد پیروي وکړو. نور رسنۍ پرېږده چې افغانستان کې څه کېږي یا څه نه کېږي، سعودي کې څه کېږي یا څه نه کېږي، هلته اختر شته یا روژه شته که نه شته، دغه به پرېږدو. بله موضوع ده د مسلمانانو چې ټول اسلامي امت او فقها په دې باندې اتفاق لري چې د رمضان مبارکه میاشت د هلال په رؤیت سره ثابتېږي، او د شوال میاشت چې اختر دی هغه هم د هلال په رؤیت سره ثابتېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، تاسو روژه ونیسئ د هلال په رؤیت سره او اختر وکړئ د هلال په رؤیت سره. او قرآن عظیم شان کې هم فرمایي: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هغه څوک چې هلال وګوري نو هغه د روژه ونیسي. نو په دغه دلایلو سره ټول اسلامي امت اتفاق لري چې موږ او تاسو ته معیار رؤیت دی، لیدنه د هلال. دویمه مسله دا ده چې هغه اختلاف پیدا کوي، هغه دا ده چې آیا دغه رؤیت د هر هیواد دپاره خپل رؤیت دی، یا دا ده چې که یو هیواد کې هم هلال ولیدل شي، نور اسلامي نړۍ باید د هغو په پیروي سره روژه ونیسي یا د هغو په پیروي سره اختر وکړي.
په دغه کې د علماو اختلاف دی. دغه اختلاف مسلمانانو نننی اختلاف نه دی، دا د صحابه کرامو د زمانې څخه را شروع دی. تابعینو په وخت کې دا اختلاف شوی، تبع تابعینو په وخت کې دا اختلاف شوی، اوس وخت کې هم دا اختلاف دی. دغه ډول اختلاف ته شریعت مذموم یا بد اختلاف نه وایي، دا هغه محمود اختلاف دی، ښه اختلاف دی چې د اسلام هغه وسعت یادوي. اجتهادي مسایلو کې هر مجتهد خپل دلایل لري، خپل اجتهاد لري، د خپل دلایل او اجتهاد په اساس باندې اجتهاد کوي او خپل رعیت ته بیانوي. نو دغه اختلاف کې مشکل نشته. په دغه اساس باندې موږ او تاسو څلور نظریې لرو د علماو او فقهاو. یو نظریه دا ده چې په هر هیواد کې چې هلال ولیدل شو نو هغه لیدل ټول اسلامي نړۍ ته لازم دي چې هغه باید روژه ونیسي. دا یو نظر دی. که چیرې یو اسلامي هیواد کې هلال وکتل شي هغه هم باید روژه ونیسي او نور اسلامي نړۍ هم باید دغه هیواد تعقیب وکړي، رؤیت ته اعتبار ورکړي، روژه دې ونیسي. که د اختر هلال وي اختر دې ورسره وکړي. دا یو نظر دی، مګر دغه نظر راجح نه دی، دا فقط یو تعداد علماو ته منسوب دی. دوهم نظر دا دی که چیرې یو هیواد کې هلال ولیدل شي د رمضان نو هغه هیواد ته هم لازمه ده چې روژه ونیسي او دوی سره نږدې هیوادونه چې دي دوی هم روژه باید ونیسي. اما لرې پراته هیوادونه دوی خپل رؤیت لري، تر څو چې دوی خپل رؤیت نه وي ثابت کړی دوی د روژه نه نیسي. مثلا سعودي کې هلال لیدل کېږي، سعودي سره نږدې د جزیرة العرب هیوادونه کولی شي روژه ونیسي، یا لږ نور لرې پراته هیوادونه کولی شي. اما هغه هیوادونه د دغه نظر په اساس چې ډېر لرې پراته دي چې براعظم فرق کوي، شپه ورځ کې فرق لري، نو دوی خپل رؤیت لري، د خپل رؤیت مطابق باید روژه ونیسي، چې دغه نظر هم خپل دلایل لري. دریم نظر دا دی چې په هر یو هیواد کې چې هلال وکتل شو نو دوی د روژه ونیسي، اما لرې هیوادونه دي د دوی په رؤیت سره روژه نه نیسي، فقط نږدې هیوادونه دي ونیسي ورسره. او دغه قول یو تعداد د شافعي مذهب ته، حنبلي مذهب ته او حنفي مذهب ته او یو تعداد د حنابلو او مالکیانو مذهب ته هم راجع دی چې دې کې اکثریت مذاهب متفق دي چې هر هغه اسلامي هیواد کې هلال وکتل شي دوی هم مکلف دي په روژه نیولو، دوی سره هغه نږدې هیوادونه هم مکلف دي، لرې هیوادونه د خپل رؤیت تعقیبوي. څلورم مذهب بیا څلورم نظر دا دی چې هر هیواد خپل رؤیت لري، د خپل رؤیت مطابق د روژه ونیسي، اختر دی کې هیڅ د یو بل هلال نه تعقیبوي. نو دغه څلور نظریات د مسلمانانو چې په دې کې وارد دي نو هغه راجح مذهب په کې د یو تعداد اقوال علماو په نظر باندې همدا دی چې هر هیواد کې، اسلامي هیواد کې هغه هلال وکتل شي د رمضان مبارک میاشت، هغه هیواد د هم روژه ونیسي او هغه سره نږدې هیوادونه د هم روژه ونیسي، لرې هیوادونه د خپل رؤیت تعقیب کړي. مګر مونږ او تاسو کوم نظر تعقیب کو مسلمانانو؟ مونږ او تاسو په الحال یوازینۍ لاره د اتفاق مونږ او تاسو ته او د حل لاره همدا ده چې مونږ او تاسو استرالیا کې ملبورن ښار کې اوسېږو. مونږ باید د خپل اسلامي مرکز تعقیب وکړو او خپل اسلامي مرکز سره روژه ونیسو، خپل اسلامي مرکز سره اختر وکړو، همدغه خپل فتوا تعقیبوي، بل وارداتي فتواګانو ته مو ګورئ چې فلانی هیواد کې روژه شو، فلانی هیواد کې روژه نه شو، فلانی هیواد کې اختر دی، فلانی ځای کې روژه ده. دا انسان تردد او شک اچوي. مونږ چې د خپل اسلامي مراکزو د فتوا تعقیب کوو، مونږ هم په شریعت باندې برابر یو، هیڅ کله د شریعت خلاف کار مونږ نه کړی او دغه مراکز خپل فتوا لري. اوس وخت مسلمانانو دغه فتوا کونسل په استرالیا کې دی یا نېشنل امام کونسل دی، دوی هغه فلکی ادارو سره هم کار کوي، داغو نظریات هم اخلي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمایي چې تاسو د هلال په لیدلو سره روژه ونیسئ، نو آیا د لیدلو نه یوازې د سترګو لیدل مراد دي که نور وسایلو سره هم امکان لري؟ اوس وخت مونږ او تاسو ته هغه ادارې چې په فلکیاتو کې کار کوي مونږ ته د هلال او د سپوږمۍ ثانیه بیانوي، د 50 کاله وروسته هلال درته نن بیانوي چې په 100 ثانیو 100 دقیقو باندې 100 بجو باندې دا غایبیږي، غروب کیږي، په څومره بجو باندې راتولد کیږي، پیدا کیږي، دا مونږ او تاسو ته بیانوي. نو څه کال هم ان شاء الله د 13 کلونو په تعقیب باندې چې هر کال الحمدلله زمونږ مسجد اکثریت اسلامي نړۍ سره متفق راغلی، نو زمونږ د مسجد فتوا هم همدا ده چې هر کله استرالین نېشنل امام کونسل او استرالین فتوا کونسل د رمضان د مبارکې میاشتې اعلان وکړي چې غالب ګمان دا ده چې آینده جمعې په ورځ 24 تاریخ د اپریل باندې ان شاء الله متفقه روژه ده د اکثر اسلامي نړۍ باندې، ځکه د فلکي ادارو هغه فتوا هم په همدې باندې ده او 10 ورځې د شعبان هم پوره کېږي. نو ان شاء الله امید ده چې د ټول اسلامي امت روژه په همدغه جمعې باندې برابر شي. نو دا زموږ تاسو اتفاق په همدې باندې دی چې ان شاء الله هر کله چې د استرالیوي
اسلامي مراکزو د روژې یا د اختر اعلان کیږي نو زمونږ مسجد هم هماغه تعقیبوي، هماغه سره روژه نیسو، هماغه سره اختر کوو. نورو فتواګانو پسې بیا مه ګرځئ، د نورو فتواګانو تشویش هم مه کوئ. نو دغه څلور نظریات چې ما تاسو ته بیان کړل دا ټول د شریعت په چوکاټ کې دي، ټول اختلافي مسائل دي او هر یو خپل ځان ته دلیل لري. مګر راجح قول همدا دی چې یو اسلامي هیواد کې سپوږمۍ ولیدل شي، هغه نږدې هیوادونه ورسره اختر کولی شي، روژه کولی شي. لرې پراته هیوادونه بهتر دا دی چې خپل هلال تعقیب کړي او خپل د هلال مطابق روژه ونیسي او خپل د هلال مطابق اختر وکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.